پر پاکستاني پوځیانو د ټي ټي پي او بلوڅانو خونړي بریدونه. ټي ټي پي 2 بلوڅانو 4 پاکستاني پوځیان وژلي. پاتې معلومات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په دره اسماعیل خان کې د نښتې له امله 2 پوځیان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پولیسو ویلي وژل شوي پوځیان هغه مهال د وسلوالو لخوا په نښه شوي چې د یوې سیلاب ځپلې سیمې لیدو ته روان وو. د پاکستاني پولیسو په وینا چې دا پیښه پرون شنبه د لړم پر 9 شوې او د برید مسؤلیت یې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان منلی دی. د راپورونو له مخې بریدګر تر برید وروسته له سیمې تښتېدلی خو د پلټنې عملیات یې پیل شوي دي. بلخوا یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې تر دې مخکې په جنوبي وزیرستان کې هم د پاکستاني طالبانو د تحریک لخوا پر پوځیانو برید شوی چې په پایله کې 1 وژل شوی او 3 نور ټپیان شوي دي. په دې وروستیو کې د ټي ټي پي لخوا پر پاکستاني پوځیانو مرګونو بریدونو زور اخیستی او د دغو نښتو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې کره شمېر له رسنیو سره نه شریکېږي. بلخوا بلوچ ازادۍ غوښتونکو 4 پاکستاني پوځیان وژلي. د بلوڅ پوځ ویان جیهان د بلوڅ په یو بیان کې ویلي چې د دوی ځواکونو د جمعې په ورځ د اکتوبر 28مه د کیچ ښار په کوهلي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر کاروان برید کړی. بلوڅ ادعا وکړه چې په دغه برید کې د پاکستان د پوځ یو شمېر افسران هم ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د بلوچ لیبریشن آرمي د اکتوبر په 23مه ادعا کړې وه چې د دوی ځواکونو په زرغون سیمه کې د پاکستاني پوځ پر کاروان برید کړی چې له امله یې 6 افسران وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. بلوڅانو یو ځل بیا د ګواښ په ډول ویلي چې ترڅو پاکستاني ریاست د دوی ازادۍ ونه مني او د دوی له سیمو ونه وځي نو د دوی جګړه او بریدونه به دوام لري. درنو کتونکو تاسو په دې اړه څه وایي؟ خپل نظر مو د دغې موضوع مربوط راته کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.